لکه ساحل د سمندر چپو ته مسمله لکه ساحل د سمندر چپو ته مسمله او ځان سمندر کا چې سیندونه د لمن راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا مهال بیټک ټي وي او زم تاسو ورور تاسو ملګری شان خان. ګرانو کتونکو د ټوپۍ په سیمه ولاړ یم محله مساخلو کې د ټوپۍ هغه نوجوانانو یو سوچ او فکر راوچت کو خپل د علاقې مسلې مخې ته کېښودې او یو سوچ او فکر یې راواغستو. نن هغه سوچ او هغه فکر هغه نظریې یو دا رنګ راوړو چې نن چې کوم دی نو پروګرام منعقد شوی دی ټوپي یوث ارګنایزیشن په نوم باندې چې په دې کې د علاقې چې کوم دی ګڼو شمېرو مشرانو کشرانو شرکت کړی دی. پروګرام ډېر خوندور دی. پروګرام کې چېرته هم مزه پروګرام کې تر اخره پورې ما سره ترڅنګ اوسئ. نور مشران راغلي دا د علاقانو خپل دغه وکړو. زه د دوی سرپرستي اعلی یم، دوی سره یم، زه ما دا کشران دي چې څنګه رنګه د دوی منډه تړلې د ضرورت وي. زه به هم نور مشران چې کوم دي ایبو سره مونږ انشاءالله دا غیر سیاسي دی، دې کې د سیاست هېڅ ذکر نشته دی. دلته په ټوپۍ کې که چېرې تنظیم مثال خبره اکټیو وی دلته آیا شته د مثال خبره انو پکار دی چې هغې کارکردګي کولې او دغه تنظیم دې هلکانو په دې نوعیت جوړ کړو چې انشاءالله راتلونکې مخکې چې تنظیمونه آیا مثال جوړ شوي دي نو هغه کسان اوس ایجډ دي. دا هلکانو ښه سټیپ واخیسته. مونږ د دوی د سټیپ سره ډېر خوشحاله یو. مونږ به د دوی فل سپورټ کوو. دا ټول هلکان چې کوم دی کوم بیا یو ځل د میډیا ټیم ټول شکریه ادا کوم او چې کوم معززین زموږ مهمان راغلي دغه ډېره ډېره مهرباني. السلام علیکم.